د ټولو نه اول د جنازې د مونځ طریقه هغه دا ده چې څلور تکبیره دي. اول الله اکبر به ووایې، بیا به سوره فاتحه د یو سورت سره، بیا به الله اکبر ووایې، بیا به درود شریف، بیا به الله اکبر، او بیا به دغه دعاګانې چې کوم نبی علیه السلام ښودلې دي هغه دعاګانې کول، بیا به الله اکبر او بیا به سلام وګرځئ. نو ترجمه دا ده: الله اکبر، الله تعالی اکبر، ډېر لوی دی. اعوذ بالله، اعوذ پناه غواړم، بالله په الله تعالی، من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوي نه. بسم الله شروع کوم په نام د الله تعالی الرحمن چې ډېر مهربان دی، الرحیم او رحم کوونکی دی. الحمدلله، الحمدلله ټول صفتونه او ټول تعریفونه لله خاص الله لره دي، د کمال صفتونه. رب العالمین چې پالنه کوونکی دی، پروردگار دی، العالمین د ټولو عالمونو او د ټولو مخلوقاتو. الرحمن داسې الله چې ډېر مهربان دی، الرحیم رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین، مالک باچا دی، یوم الدین د ورځې د بدلې. ایاک نعبد، ایاک خاستا، نعبد بندگی کو مونږه ای ربا، و ایاک او خاستانا نستعین مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا اخای مونږ ته صراط المستقیم، لار سم او لار سیده. صراط الذین، لار دها کسانو، انعمت علیهم چې تا انعام کړی، علیهم پاغوی. غیر المغضوب چې ندی غضب کړی شوی، علیهم پاغوی باندې، ندی غضب کړی شوی علیهم پاغوی باندې. ولا الضالین، او ندی گمراهان. آمین. ای الله دا دعا زما قبول کړه. سوره فاتحه او سوره فاتحه نه رستو بیا یو سورت لکه مثلا سورة الاخلاص، قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې ډېر مهربان دی، الرحیم او رحم کوونکی دی. قل هو الله احد، قل اوایه ای پیغمبره، هو الله هغه الله تعالی احد یو دی. الله الصمد، الله تعالی الصمد بحاجت دی، بنیاز دی. لم یلد ولم یولد، لم یلد نه څوک زیږولی دی، ولم یولد او نه زیږولی شوی دی، نه د چا نه پیدا دی او نه د ده نه څوک پیدا دی رب العالمین نه. ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له او نشتا له دلرا کفوا برابر احد هیڅوک. د صورت نه رستو و بیا الله اکبر وینو. الله اکبر ترجمه خو تاسو یاد شو چې الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی. د هغې نه رستو به درود شریفه، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم ای الله صل علی محمد، ترحم وکړې په محمد صلی الله علیه وسلم. وعلى آل محمد، او په کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم. کما صلیت علی ابراهیم، کما لکه څنګه چې صلیت تا رحم کړو، علی په ابراهیم، ابراهیم علیه السلام. وعلى آل ابراهیم، او په کورنۍ د ابراهیم علیه السلام. انک حمید مجید، انک بشکت حمید ستایل شوی، تعریفونه کی دیش ستا او تعریفونه شوی ستا. مجید لوی شان والای ای ربا. اللهم بارک علی محمد، اللهم ای الله بارک علی محمد، بارک برکت نازل کړه علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم. وعلى آل محمد، او په کورنۍ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کما بارکت لکه څنګه چې تا برکت نازل کړی
على ابراهیم په ابراهیم علیه السلام وعلى آل ابراهیم او په کورنۍ د ابراهیم علیه السلام انك حمید مجید انك بشکت حمید استایل شوی مجید لوی شان والای بیا به د درود شریف نرستو بیا الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی د دې الله اکبر نرستو یعنی د دریم تکبیر نرستو بیا به مړی ته دعاګانې شروع کړو دا دعاګانې لاس د کول پکار دي خو موږ به صرف یو دوه دعاګانې ووایو دې لپاره چې عام خلک زده کړي اول دعا ده اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده دا دعاء هذه ترجمة اللهم اغفر لحينا اللهم يا الله اغفر بخنوك لحينا زمون جوندتا وميتنا وزمون مرتا وشاهدنا وزمون حاضرتا وغائبنا وزمون غائبتا وصغيرنا وزمون وركتا وكبيرنا وزمون لويتا وذكرنا وزمون نارنوتا وأنثانا وزمون غزنانتا اللهم من احييته اي الله من احييته چاته چې ته ژوند ورکوي منا زمونږنا نو فاحييه نو ژوند ورکړه على الاسلام په اسلام سره ومن توفيته ومن او څوک چې توفيته وفات کوي ته اي الله منا زمونږنا فتوفه نو وفات کړه على الايمان په ایمان سره اللهم اي الله لا تحرمنا ممحرم ومنغا أجره د أجر ددنا ولا تضلنا أو مبلارك ومنغا بعده پس د مرگنا منغا پس د مرگنا الله منغا مگمرا کوي منغا مبلارك و بدویم دعاء غدادا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ترجمه اللهم اغفر له اے الله بخنو کړي دې مړی ته ورحمه او رحم کړي پدا وعافيه او عافیت ورکړه ته دتا عافيه معنا دا عذاب نه بچ اوساتا واعف عنه واعف ما في وکړي عنه دتا واكرم نزله واكرم او غر وکړي نزله مل مستیاد دا غر مل مستیای وکړي ربا ووسع او پراخ کړي مدخله د داخل دو زید دا یعنی قبر پراخ کې واغسله او وینځي د لرا بالماء پوبو والثلج او پواورا والبرد او پګلې ونقه من الخطايا ونقه او پاک کړي روا من الخطايا د ګناهونو كما نقيت الثوب الابيض لك سرنګ چې تا پاک کړي دا الثوب الأبيض جامس بنا من الدنس دخيرنا وأبدله أو بدلك وركري الله دي مريتا دارا كور خيرا من داره وردد كورنا وأهلا أو كورني خيرا من أهله وردد كورنينا وزوجا أو خزو ببي خيرا ورا من زوجه دد خزو دببنا وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأدخله أو داخل إكرا الجنة جنة وأعذه أو وسات دامر من عذاب القبر دا عذاب دا قبرنا أو من عذاب النار أو دا عذاب دورنا دا دو دعاگانی بیا پس دین الله اکبر ویل الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی بیا سلام السلام علیکم ورحمت الله سلام دی پتا سبحان دی ورحمت الله او رحمتنا د الله تعالی دا مختصره ترجمه او مختصر دعاګانی
نو پکار دا د هر مسلمان دا دعاګانې زده کی او په جنازو کې هم شرکت وکړي، دې دپاره چې ډېر اجرونه ورته میلاو شي او دې مړي ته هم پیدا ورسیږي. ځکه د دعا کولو او په جنازه کې د شریکېدو دې مړي ته الله رب العالمین د دې جنازې په وجه باندې د مسلمانانو د دعا په وجه باندې هم بخنه کوي. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت د الله د دین سره پیدا کړي او رب العالمین دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ صحیح منځونه صحیح د جنازې منځ دکو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.